د نیوز پریس چینل لیدونکو پام وکړئ د شنبې ورځې مهمو خو لاندو خبرونو ته. سلی وایي د سولې مذاکراتو وروستۍ پریکړه کې د ملګرو ملتونو ضمانت مهم دی. د ولسمشر لومړي مرستیال زیاته کړه د افغانستان لانجه ډیره پیچلې ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا جګړه څومره چې خونړۍ او اوږده ده هغومره پیچلې هم ده. د دې جګړې بهرني اړخونه تر کورنیو هم ډیر زیات دي. بل خوا صالح په افغانستان کې د هدفي وژنو تور پر طالبانو پورې کړ. طالبان وایي پر ملکي خلکو بریدونه نه کوي. دا وروستیو ورځو کې پر یو شمېر خبریالانو مدني فعالانو مرګونې بریدونه شوي دي. هیچا د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی، خو افغان حکومت په تکرار سره طالبان تورن کړي چې د وژنو کې لاس لري. کابل کې 4 چاودنې، 4 کسان وژل شوي، 4 ټاپیان دي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د نن په یوه چاودنه کې د امنیتي ټیم مرستیال محمد ماهدي وژل شوی دی. ډاکټر عبدالله وایي د ځای پر سر ناندرۍ د مذاکرات نه ځنډوي. بین الافغاني مذاکرات باید بیرته پر خپل ټاکلي وخت پیل شي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله نن د ملي مصالحې عالی شورا په دویمه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې د مذاکراتو د ځای پر سر ناندرۍ باید د خبرو د ځنډ سبب نشي. د په وینا ټول افغانان د سولې تږي دي او د دې ملاتړي دي چې مذاکرات باید بیرته د جنوري په 5مه په دوحه کې پیل شي او خبرې د جګړو د ختمېدو سبب شي. بل خوا معصوم ستانکزی وایي په مذاکراتو کې پایلې ته رسیدل پراخه حوصله غواړي. په بین الافغاني مذاکراتو کې د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي مشر معصوم ستانکزی وایي چې پایلو ته رسیدل پراخ زغم ته اړتیا لري. نوموړي چې نن د ملي مصالحې عالی شورا په دویمه غونډه کې خبرې کولې وویل د افغانانو له ټولو حقوقو د مذاکراتو پر میز دفاع کوي، خو د مقابل لوري خبرو ته هم په ځیر غوږ دي. د په وینا د یوې اوږدې جګړې ختمولو اوږدو خبرو او پراخې حوصلې ته اړتیا لري او دوی هڅه کوي چې په تدریج خنډونه له منځه یوسي. معصوم ستانکزي د غرض ویل چې افغان حکومت او د ملي مصالحې عالی شورا د دوی بشپړ ملاتړ کوي او په خبره مذاکراتي ټیم په خپلو کې سره متحد او یوه خوله دی. حامد کرزی وایي موږ او طالبان دواړه باید ځانونه د پردیو له کنټروله آزاد کړو. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي په یوه تازه مرکه کې ویلي چې افغان دولت او طالبان باید د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې یوې هوکړې ته سره ورسیږي. نوموړي له عرب نیوز سره په مرکه کې ویلي که چېرته افغانان د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې هوکړې ته سره ونه رسیږي نو ممکن افغانستان یو ځل بیا سیاسي ګډوډیو سره لاس او ګریوان شي. بشري حقوقو کمیسیون وایي هدفي بریدونو خلک د سولې خبرو پر بریا شکمن کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د هدفي بریدونو پر ډیرېدو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد کمیسیون د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې هدفي بریدونه په بېسارې توګه ډېر شوي او د چارې خلک د سولې خبرو پر بریا شکمن کړي دي. او وروستی لنډ خبر دا چې کووډ-19 افغانستان کې لاس نور کسان مړه کړل. عامه روغتیا وزارت وایي تېره یوه ورځ او شپه هیواد کې د کرونا وایروس 93 مثبتې پیښې ثبت شوي او 10 کسان په کووډ-19 ناروغۍ مړه شوي دي. له دې سره تر دې دمه افغانستان کې د کرونا وایروس د ټولو مثبتو تشخیص شویو پیښو شمېر 50,840 ته رسیدلی دی. له دې ډلې 2,158 کسان مړه او له 140,000 ډېر رغېدلي دي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چارې.